السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا راځم تاسو ته یوه نوې ویډیو جوړوم په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ وئ. ملګرو نن د دې په باره کې یوه ویډیو درته جوړوم چې څنګه کولی شو د فیسبوک آی ډي جیمیل ته واړوو. که تاسو جیمیل آی ډي نه وي جوړه کړې، یعنې تاسو آی ډي جوړه کړې وي خو جیمیل مو هغه کې نه وي استعمال کړی یا مو په جیمیل سره نه وي ویریفای کړي، نو تاسو اوس غواړئ چې همغه آی ډي چې کومه په نمبر جوړه کړې د هغه جیمیل ته واړوئ چې سبا په جیمیل باندې خلاصیږي. نو څنګه کولی شو چې دا آی ډي جیمیل ته واړوو؟ نو د دې په باره کې یوه ویډیو درته جوړوم. اوس راځو چې څنګه کولی شو. لومړی خو به تاسې راشئ کوم آی ډي چې دا جیمیل ته اړوئ هغه آی ډي به راخلاصه کړئ. کله مو چې آی ډي راخلاصه کړل نو دلته به راشئ، په دې څانګ کې دې ټکي باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به راشئ دلته په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دا سیټینګ دی، په دې باندې به کلیک وکړئ سیټینګ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړله دلته پورته به راشئ په پرسونل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. پرسونل انفارمیشن دلته یو څو اپشن درکوي. نیم، تاسو نیم لرئ افغان ټیکنیک، ایمیل ادرس نشته او پن نمبر مو دغه دی، پن نمبر، ډیټا یوزیج. دلته به تاسو په ایمیل ادرس باندې کلیک وکړئ. دا څنګه کې ایډیټ، په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ، دا ایډیټ دی. نو تاسو به راشئ په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته دوه اپشن درکوي، کرنٹ ایمیل ادرس، اډ ایمیل ادرس، اډ پن نمبر. تاسو به اډ ایمیل ادرس غواړئ چې ایمیل ادرس اډ کړئ او که پن نمبر. موږ راځو په اډ ایمیل ادرس ته پورته باندې کلیک کوو. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو دلته به راشئ د پورته خوا کې اډ ان اډیشنل ایمیل ادرس. تاسو به یو ایمیل ادرس ورکړئ، کوم ایمیل ادرس چې تاسو لرئ هغه به ورکړئ. یا هغه نه وروسته به لاندې راشئ، دغه پاسورډ چې تاسو د فیسبوک دپاره استعمالوئ په دغه ټکس باکس کې هغه به ورکړئ. یا هغه نه وروسته به په اډ ایمیل ادرس باندې کلیک وکړئ. نو په دې سره به ستاسو آی ډي، کومه فیسبوک آی ډي چې دا جیمیل ته واوړي. نو بل ځل که تاسو آی ډي خلاصوئ نو تاسو چې جیمیل ورکړئ او د فیسبوک پاسورډ، نو ستاسو آی ډي به په جیمیل سره خلاصیږي او د فیسبوک په پاسورډ سره. یعنې که په نمبر نه خلاصېدله نو دلته به د دې نه وروسته څه باندې کار کوي؟ په جیمیل باندې، او کوم جیمیل ادرس چې تاسو ورکړی دی. نو دوستانو دا ویډیو چې څنګه کولی شو چې خپل آی ډي جیمیل ته واړوو.